Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. The class 11th biology da padi ki nan mung yo topic ko और the topic num de lytic cycle. उसे कोई padi ki da yo take rawan le lytic. The lytic da take chile da wate de da ya sate the lytic da take da wate de the lysis na. Lysis chile mung sa to lysis de to yi chikala زمون سره یو سیل داغه پرس سیلوال یا مونږ چې داغه سیل ممبرین دی پای کې موږ شان سورې وشي او د دې سیل نه سيزونه چې دی بهر ته وځي نو دغه ته مونږ وایو لایسس او د دې لایسس موږ په مینو ورکو رپچرینګ مطلب دا دی چې د زموږ سره کوم سیل دی داغه سیل ممبرین یا داغه چې کوم سیلوال دی هغه وشي مطلب دا چې هغه وشلي نو دا رپچرینګ نه د لایسس نه دا ټکي کوم وته دی لایټیک او لایټیک سایکل مطلب دا دی چې دا لایټیک سایکل چې دی په دې کې موږ د وایرس خبره کوو وایرس چې دی خپل لایف چې دی هغه سٹارټي د لیوینګ سیل نه اسې خو دا کوم وایرس چې دی د لیوینګ سیل نه بهر د نه نیوي خو چې کله د لیوینګ سیل میلاو شي نو د هغه ځینه د خپل لایف سایکل چې دی هغه بیا سٹارټي ځکه د دې سایکل موږ راغلی او دا یا ساتي چې د لایټیک سایکل چې دی دا موږ اشاره کوو چاته وایرس ته بل په دې لایټیک سایکل کې دا وایرس دا چې کوي چې دا تعلق جوړي د بیکټیریا سره د بیکټیریا سره اول چې ملګرتیا جوړي ملګرتیا څنګه جوړي چې زموږ سره ساتي چې وایرس چې دا زموږ سره ورکه دی او بیکټیریا چې دی نو دا د وایرس په مقابل کې چې دی غټ دی نو یاد ساتئ چې لایټیک سایکل چې دی دا زموږ سره د وایرس او د بیکټیریا خبره کوي خو زموږ سره سایکل دی چې کله موږ سایکل وایو نو سایکل چې دی هغه خامخا د پوینټ نه چې دی هغه سټارټېږي او پوینټ باندې چې دی نه هغه ختمېږي په لایټیک سایکل کې دا خبره یاد ساتئ چې په لایټیک سایکل کې ټوټل زموږ سره 15 سټیپس دي او د دې لپاره زموږ سره دوه ارګانیزم چې دي هغه پکار یو زموږ سره وایرس دی په دې وخت کې چې دی نان لیوینګ بل زموږ سره بیکټیریا دی چې دی لیوینګ دی نو په دې کې بس چې کېږي اول په سر به موږ راشو سټیپ 1 ته سټیپ 1 سره داسې وشي چې دا زموږ سره دی دا زموږ سره وایرس دی د موږ بیکټیریوفیج وایي په سټیپ 1 کې دا چې دا بیکټیریوفیج یا د وایرس راشي د دې بیکټیریا چې کوم سیلوال دی د دې سره ځان اټیچ کړي د دې سره د ملګرتیا جوړولو کوشش کوي په دې سیل ممبرین باندې په دې ټیل باندې چې د ځان اټیچ کوي اوس دې ته مې اشاره کړله هاست مطلب دا دی چې کله وایرس راځي د یو سیل سره تعلق جوړوي دا هغه ماشین دی په خپل کنټرول کې لري دا لیوینګ سیل کې دننه چې خپل ځان چې ژوندی کوي نو دغه ته موږ وایو هاست سیل نو اولنی سټیپ کې زموږ سره اټیچمنټ وي چې دا وایرس په ولګي د دې بیکټیریا چې کوم سیلوال دی هغه سره اټیچمنټ ټیک شو چې کله زموږ سره دا اټیچمنټ وکړي نو موږ بیا راشو سټیپ 2 ته نو په سټیپ 2 کې به دا چې وشي چې دا زموږ سره کوم بیکټیریوفیج دی نو بیا به دا چې وکړي چې په دې کې به زموږ سره یو انزایم چې دی هغه زموږ سره ورپېږي چې هغې ته موږ وایو لایسوزایم انزایم کوم انزایم لایسوزایم انزایم نو دا لایسوزایم انزایم به دا کار وکړي چې د دې بیکټیریا چې دا کوم سیلوال دی نو په دې کې به څه چلېږي په دې کې به د دې وړوکی شمسورې پیدا کړي مطلب دا دی چې دې بیکټیریل سیل ته د دننه ننوتو دپاره به ځان یو لار جوړه کړي او د چا په ذریعه باندې جوړوي هغه به د لایسوزایم انزایم په ذریعه باندې چې دی هغه جوړوي خو په دې کې دا خبر یاد ساتئ چې کله په دې کې دا لار جوړه شي نو بیا به پینټریشن کېږي پینټریشن مطلب دا دی چې د بیکټیریا سیل ته ورس د وایرس چې دی ننوځي نو څه چل وشي لایسوزایم انزایم ولې لار جوړه کړه او چې د بیکټیریوفیج په سټرکچر کې موږ ویلي چې د دې یو هیډ دی پای کې دننه چې دی آر ان اے یا زموږ سره ډي ان اے بیا زموږ سره کالر دی بیا زموږ سره ټیل دی نو د دې چې دا کوم هیډ دی دی به دا چې وکړي که فرض کړه د سره آر ان اے یا زموږ سره ډي ان اے نو هغه به دا چې وکړي دا کومه لاره چې جوړه شوې ده نو دغه به دې ته چې دی ننباسي ټیک شو دا وایرس به دا چې وکړي چې خپل ډي ان اے یا آر ان اے چې دی په دې لاره چې کومه جوړه شوې ده په دې به دننه ننباسي او باقي چې د دې کوم حصې دي نو هغه به بهر پاتې شي چې بهر پاتې شي فرض کړه دا زموږ سره ډي ان اے یا زموږ سره آر ان اے دی دا اوس دننه راغلی چې دننه راغلی نو په دې چې د سټیپ 2 چې دی هغه کمپلیټ شو دغه سټیپ 2 ته موږ وایو پینټریشن ښه اوس راشي سټیپ 3 ته په سټیپ 3 کې به څه وشي چې دلته کې زموږ سره د بیکټیریا چې کوم ډي ان اے دی
وایرس پورې کېدو خپل ډي ان اے یا آر ان اے چې دی هغه ورته راتننه نو بایوسولوشن مطلب دا دی چې دغه ډي ان اے یا آر ان اے د وایرس ته دا چلوي چې د دې بکټریا چې کوم ډي ان اے دی هغه په خپل کنټرول کې چې دی واخلي چې کله په خپل کنټرول کې واخلي نو په بکټریا سیل دی خبره ده چې د 20 منټ کې خپل ځان چې دی هغه ډیوایډ کوي چې کله د ډي ان اے یا د آر ان اے په خپل کنټرول کې واغستو د دې بکټریا نه به وسی چي نو دی به هغه کار کوي چې کوم ته د آر ان اے وي یا د ډي ان اے وي د چا د وایرس آر ان اے یا ډي ان اے چې تاسو وایي د بکټریا به هغه کار کوي نو د ګروپ کېږي د ډیولپمنٹ کېږي 20 منټ بعد چې دی هغه ډیوایډ شي نو کله چې دی ډیوایډ شي نو اوس دی واسي چې کله دی ډیوایډ شو نو زموږ سره په دې بکټیریل سیل کې دننه دا کوم وایرس چې دی د کاپیان چې دی هغه زموږ سره جوړ شي د په ډېر شي کاپیز چې دی هغه جوړ شي او دا اسمبل شي اسمبل مطلب دا دی چې دی اوس د بکټیریل سیل نه چې دی بهر چې دی وځي نو د دونه ډېر کاپیان چې دی هغه جوړیږي چې په دې بکټیریل سیل باندې په سټیپ 5 کې په سټیپ نمبر 4 چې دی اسمبل شو د دې وایرس چې کوم آر ان اے دی یا ډي ان اے دی دا کاپیان چې دی جوړ شوي نوي وایرس چې دی بکټیریل سیل کې چې دی جوړ شو نو په 5 نمبر سټیپ کې به دا وشي چې په دغه دونه پریشر راشي د بکټیریل په دې سیل وال باندې چې دې چې به رپچر شي مطلب دا دی چې دی به وچوي چې کله دی وچوي نو دغه به زموږ سره دغه وایرس آر ان اے یو چې زموږ سره دی د ډېر شي کاپیان جوړ شي او هغه په دې ځای چې دی اوزي نو په دې کې زموږ سره دا سیس چې دی دا زموږ سره چوي نو دې ته موږ وایو لایسیس یا ته موږ وایو رپچر نو ځکه د سایکل د نوم ورکړل لایټیک سایکل او دا لایټیک دا ټکی چې دی د لایسیس نه چې دی وته اوس دا څنګه سایکل دی په دې کې زموږ سره یو وایرس دی هغه د بکټیریا سره تعلق جوړ کو بکټیریا باندې لایسوزایم انزایم ورپرېښودو د بکټیریا چې کوم سیلوال دی باید ځان لار جوړه کړه بیا د دې وایرس چې کوم آر ان اے یا ډي ان اے یا بلې لار باندې دننه راغی او د دې وایرس کوم باقي حصې چې دي هغه بهر پاتې شوې نو کوم چې بهر پاتې شوې نو د وایرس چې کوم آر ان اے راغی یا زموږ سره ډي ان اے راغی نو د دې بکټیریا چې کوم ډي ان اے دی هغه خپل کنټرول کې واخلي نو دا وایرس چې تاسو وایي نو دا بکټیریا چې دی هغه کار کوي نو په دې کې زموږ سره 20 منټ بعد چې دا بکټیریا زموږ سره ډیوایډ کیږي نو د شي جوړ شي چې دغه وایرس کاپیان ډېر شي جوړ شي په دې سټیپ نمبر 5 کې بیا په دې د بکټیریا چې کوم سیلوال له باغې باندې چې دونه پریشر راشي چې هغه وچوي هغه رپچر وشي او دا کوم وایرس جوړ شي نو دا به اوزي نو لایف سایکل به دې سٹارټ کړي او په دې باندې دا ان شو دی بل بکټیریا چې بیا برانیزي خپل لایف سایکل چې دی نه بیا سٹارټ نو دا ولایټیک سایکل کله تاسو په هر کلاس کې وایي طریقې هم دغه سټیپونه پکې دا دي سټیپ دا ساده چې پنځه سټیپ دي یو وایرس دی یو بکټیریا دی نو د دې نه موږ ته دا پته ولګېده چې په دې کې ټوله منماني ټوله بدماشي چې دا بچا کوله په دې کې ټوله بدماشي وایرس کوله نو ځکه به موږ دې ته ووایو چې دا زموږ سره ماس دی یا موږ ووایو چې دا زموږ سره ویریولنټ ویریولنټ خو په دې کې بکټیریا چې داسې نشو کولی د نوکرانو په شان چې بالکل غلی و نو دله به موږ نوم ورکړو سلیب چې دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره نوکر دی نو دا لایټیک سایکل کلاس فسټ بایولوژي نو زه امید کوم چې تاسو ورشي نو موږ سره ضرور شي چې ملاو شو د بل لیکچر سره تھینک یو ډیر